یو ختم درته خیمه د حاجت پوره کېدو دپاره دا دومره طاقتور عمل دی. یو ملګري زما سره رابطه کوله چې دا کله ما شروع کړلو وایي په درېیمه ورځ باندې الله تعالی زما حاجت پوره کړلو. نوکري راته میلاو شوله. نو هر قسمه حاجت دپاره کولی شي، د کاروبار میلاوېدو دپاره، د رشتې دپاره، د نوکرۍ دپاره، هر قسمه ستا په زړه باندې یو ارمان یې پوره کېږي نه. د هغې دپاره تاسو دا ختم وکړئ د 12 ورځو پورې انشاءالله چې په 12 ورځو کې دننه دننه الله تعالی حاجت پوره کوي. نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، په هر حالت کې کولی شي. ډېره اسانه کلمه ده. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا به تاسو د ماسوتن مانځه نه وروسته سل پیرې وایئ چې ستاسو څه قسمه حاجت وي، څه قسمه مشکل وي، د دې ویلو په دوران کې به الله تعالی ته پیش کوئ چې الله زما حاجت د دې کلماتو په ذریعې سره پوره کړي. د شپې به ماسوتن مانځه نه وروسته سل پیرې وایئ او د 12 ورځو پورې به وایئ انشاءالله چې په 12 ورځو کې دننه دننه که ستا مشکل حل نه شولو، که حاجت دې پوره نه شو، نو بیا ما ترین وکړئ. جزاک الله خیره. احسن زه دا ویډیو ورڅخه ډېر شیر کړئ چې پیدا عامه شي. یو خط یو ختم درته خیمه د حاجت پوره کېدو دپاره دا دومره طاقتور عمل دی. یو ملګري زما سره رابطه کوله چې دا کله ما شروع کړلو وایي په درېیمه ورځ باندې الله تعالی زما حاجت پوره کړلو. نوکري راته میلاو شوله. نو هر قسمه حاجت دپاره کولی شي، د کاروبار میلاوېدو دپاره، د رشتې دپاره، د نوکرۍ دپاره، هر قسمه ستا په زړه باندې یو ارمان یې پوره کېږي نه. د هغې دپاره تاسو دا ختم وکړئ د 12 ورځو پورې انشاءالله چې په 12 ورځو کې دننه دننه الله تعالی حاجت پوره کوي. نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، په هر حالت کې کولی شي. ډېره اسانه کلمه ده. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا به تاسو د ماسوتن مانځه نه وروسته سل پیرې وایئ چې ستاسو څه قسمه حاجت وي، څه قسمه مشکل وي، د دې ویلو په دوران کې به الله تعالی ته پیش کوئ چې الله زما حاجت د دې کلماتو په ذریعې سره پوره کړي. د شپې به ماسوتن مانځه نه وروسته سل پیرې وایئ او د 12 ورځو پورې به وایئ انشاءالله چې په 12 ورځو کې دننه دننه که ستا مشکل حل نه شولو، که حاجت دې پوره نه شو، نو بیا ما ترین وکړئ. جزاک الله خیره. احسن زه دا ویډیو ورڅخه ډېر شیر کړئ چې پیدا عامه شي. یو خط